ایران وایي احمدمسعود په خپل کور کې خپله اور لګوي. ایران ولې د احمدمسعود پر ځای طالبان غوره ګڼي؟ ایران ویلي دي احمدمسعود افغانستان ولس به ډېر وځوروي. باید هیڅوک هم د هغوی ډلې سره احمدمسعود سره یو ځای نشي. ایران ویلي دي احمدمسعود غواړي چې خپل کور کې آرامي رانولي. ټول یو بل سره په جګړې اخته کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو او ایراني پلوه ساتو ترمنځ له وروستي سرحدي جګړې وروسته د ملي مقاومت جبهې مشر احمدمسعود د رومي د یو مشهورې غزلې یو بنده ټویټ کړ: آیا ما تاسو ته نه ویلي چې هلته لاړ شئ ځکه چې زه ستاسو اشنا یم؟ دغه ټویټ پراخ غبرګونونه وښود او د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ یې بېلابېل غبرګونونه راوپارول. له غبرګونونو سره سره د لومړي ځل لپاره د احمدمسعود د یو ټویټ محتوا په رسمي توګه د حقیقت په ډاګه کړ چې د احمدمسعود د جبهې او د ایران د حکومت ترمنځ اړیکې په ښه حالات کې نه دي او د مسعود هڅې چې ایرانیان قانع کړي له هغه سره مادي او اخلاقي ملاتړ وکړي ناکام شوي دي. پخوا په افغانستان کې په دې 2 کلونو کې د رامنځته شوي پیښو په اړه د ایران د حکومت رسمي چلند دا وښوده چې د ایران حکومت له طالبانو سره د یو باوري ملګري په توګه چلند کوي او دوی لویدیځ ملاتړ ته رژیم پر وړاندې په بریا ویاړي. مناسبه نه ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي حتی باری د طالبانو پر وړاندې مقاومت د امریکا پروژه ګڼي. د کیسې خلاصه دا ده چې ایران فکر کوي چې طالبان به بریا کې رول لري او له همدې امله د ډاله د خپل احسان پورې ګڼي او په دې باوري دي چې دا ډله په د افغانستان کې د ایران ګټې په ښه توګه خوندي کولی شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر چارې.